دوستانو نن درته یو بهترین وظیفه درکوم چې ان شاء الله د دې وظیفې په کولو سره به ستاسو د ژوندۍ ټول مشکلات ختم شي. د یو کوچنی آیات وظیفه ده. دا وظیفه د ژوندۍ معمول وګرځوي او پر هغه طریقه باندې وکړئ کوم چې زه درته ښیم. ان شاء الله د ژوند ټولې پریشانی به ختم شي. په ژوندۍ کې به مو بدلون راشي. د دنیا هر قسم ته خوشحالي غواړي الله به درکړي. د دنیا هر حاجت سي پوره کول غواړي الله به درکړي. ډیر پر تاثیر عمل ده، ډیر طاقتور عمل ده او ډیر بهترین عمل ده. دا داسې عمل ده چې د عمل په کولو سره د دې وظیفې په کولو سره به ستاسو د کاروبار کم رکاوټونه ستاسو پر کاروبار راغلي هغه به الله ختم کی او ستاسو په کورنۍ کې کوم مشکلات وي هغه به الله ختم کی. یعنی دا وظیفه خاص کر بیا د سحر د جادو د بد نظری لپاره یو بهترین عمل ده. کچيري لکور څخه جادو ختمول غواړي، سحر بد نظری ختمول غواړي، بی اتفاقی فقر مسکنت ختمول غواړي، نو راسي نن دې یو کوچنی آیات وظیفه وکړي چې ډیر بهترین آیات لتاسو څخه 15 یا 2 منټه اخلي، بالا وخت نه در څخه اخلي. دغه 2 منټه به تاسو روان مستقبل بدل کی. دغه 2 منټو باندې به تاسو روانه ژوندۍ بدل کی، خپل قسمت به بدل کی، خپل تقدیر به بدل کی او په ژوندۍ کې به خوشحالي پیدا کړئ. د ژوندۍ ټول مشکلات د حل کولو لپاره یو بهترین عمل ده، یو طاقتور عمل ده. دا آیات چې ډیر کوچنی آیات ده خو ډیر پر تاثیر ده او ډیر طاقتور عمل ده. کې د جمعې په ورځ کوي، کې د جمعې لمانځه نه بعد کوي، خو یو وخت یې زه درته ښیم چې هغه ډیر بهترین وخت ده. دغه خو تاسو ته اجازه ته په هر وخت باندې یا کولای شي، خو یو وخت چې دا هغه ډیر بهترین وخت ده. هغه وخت کې د انسان دعا قبليږي، په هغه وخت کې د انسان وظیفه نه رديږي، په هغه وخت کې د انسان حاجت ډیر زر پوره کیږي چې هغه د جمعې په ورځ د مازیګر لمانځه نه بعد. بس تاسو نه ضروري د خالد سفر په جمعې کې په بل جمعه کې نه، یا هر جمعه کچيري تاسو د هر جمعې کې د ژوندۍ معمول وګرځوي هم ان شاء الله ډیر بهترین عمل د خو کایا دغه سی په جمعون او اخوا په دغه ورځو کوي د مازیګر لمانځه نه بعد هم د تاسو یو کولای شي د مافشین لمانځه، د ماخستن لمانځه، د ماخام لمانځه، د سهار لهار لمانځه بعد تاسو کولای شي. او که پاوداسي اس که بغیر او داسي اس که پلمانځي اس کنه اس کروان اس کنه اس د وظیفه تاسو کولای شي. په دې کې کوم حرج کوم مشکل نشته، خو یو وخت سما دروخ وي که په هغه وخت باندې وکي خو په بها کنه په د نور وختو کې هم کولای شي. په دې کې کوم حرج کوم مشکل کار نه ده. دوستانو وظیفه دا کوچنی آیات ولا يفلح الساحر حيث آتا ګوري بالا نسته دا کوچنی آیات ده. نو وظیفه به څنګه کوي؟ د وظیفې عمل داسې ده مثلا چې دا وظیفه تاسو شروع کوي تر دې مخ کې اولین به تاسو یو ور د درود شریف وایس اللهم صل علی مبارک، لغه نه بعد بس سلوار د توري وایس ولا يفلح الساحر حيث آتا ولا يفلح الساحر حيث آتا. ما دواره ویل تاسو به سلوار وایس لسلوار ویل نه بعد به بیا یو ځل بیا هغه درود شریف په پای کې وایس اللهم صل علی مبارک ده. لغه نه بعد به دعا وکي او په خپل دعا کې به دا آیات الله ته پیش کی سي الله دې په برکت سره پلانکې حاجت پلانکې مشکل کار لرم حالیه کې چیرې د بد نظری لپاره وایس، د سحر لپاره وایس، د جادو لپاره وایس. نو تاسو به داسې وکړئ دا وظیفه به پر مثلا دغه تعداد باندې سلوار وایس په کم کس جادو سوی د پرغه باندې جوف کې یا پروبو جوف کې په انسان یو چخي یا پر خپل ځان سي مثلا په تاسو جادو سوی پر ځان هم جوف کې پروبو یو دم کې هغه بو چخي. دا عمل تقریبا یو جمعه پر لبسي. دا عمل د چا لپاره؟ د سحر د بد نظری د جادو لپاره یو جمعه پر لبسي یو کړی. وخت نه غواړي په اول ورځ کم په کم وخت باندې وای، په دوه ورځې بیا په وخت باندې وایس، په درېمه بیا د سو ورځې متصل وایس. دا د سحر لپاره جادو بد نظری لپاره دغه عمل ده. مثلا پروبو دم کوي او هغه په کس باندې وچخي او ور باندې جوف یې کوي که خپل یاس پر ځان باندې جوف کوي او پروبو دم کوي هغه وچخي. ان شاء الله په دغه ورځ کې به تاسو ته دا وظیفه مثبت رزلټ په لاس درکې او تاسو هغه سي مثلا
تاسو دا وظیفه د سحر د جادو د بدنظرۍ لپاره داسې یو عمل ورته مختار کړی وو، داسې یو ترتیب چې هغه پر اوبو باندې وو یا پر هغه کس باندې دم کېدل وو، ان شاء الله مثبت رزلټ په لاس درکړي او الله پاک جل جلاله به د دې په برکت سره ستاسو څخه، ستاسو کورنۍ څخه، ستاسو اولاد چې هر څوک یې له هغه څخه به سحر جادو الله تعالی د دې یو آیات په برکت سره ختم کړي. نو لهذا دوستانو دغه وظیفه خپله هم وکړئ، کور کې نورو ته هم وښایاست، ملګرو عزیزانو سره هم شریکه کړئ. الله مو خوشحاله او آباد لره. تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله.